د رمضان جام تر نامه لاندې د والیبال دا ټورنمنټ د کندوز ولایت منتخبې لوبډلې په بریا او د قاری خوبایب لوبډلې په نایبه اتلولۍ پای ته ورسید. د ورزشي مسؤلینو په وینا دغه ټورنمنټ د کندوز ولایت بدني روزنې ریاست او د یو تولیدي کارخونې په مالي همکارۍ جوړ شوی و چې د دغه ولایت مرکز او ولسوالیو د والیبال اتو لوبډلو پکې ګډون کړی و. رویال کینګ شرکت په مالی لګښت یا حمایې سره د والیبال یو ټورنمنټ په لاره اچولی دی چې دې ټورنمنټ کې 8 ټیمه د کندوز او ولسوالیو نه ګډون کړی دی چې لوبې لا هم دوام لري او د دې لوبو موخه هم دا چې د یا هغه نوم هم چې ورکړل کړی دی دې لوبو ته هغه جام رمضاني نوم دی چې انشاءالله دکې د مرکز او د ولسوالیو ورزشکاران هغه پټ استعدادونه به ښکاره کیږي. ورته مهال لوبغاړي دا ډول سیالۍ د والیبال لوبې د لا ودې ورهاخوا ورزش ته د ځوانانو په هڅولو کې خورا اغیزمن یادوي. اگر همچون تورنمنت‌ها در آینده هم برگزار شود دیگه انشالله جوانان کندوز زمین با دستاوردهای خیلی بالا می‌داشته باشه چون با سیستم آماده میشن آمادگی میگیرن رشد میکنن زحمت میکشن دیگه بسیار یک زمینی خوب است و ما سپاسگزار هستیم چون اگر تشویق در یک ورزشکار تشویق نباشه ورزشکار مورال ورزشی خود از دست میتن اینمی خود از این باعث افتخار است که یه دوستای حضور پیدا میکنن و بعد دیگرها هم حضور پیدا کنن تا اینکه بیان ورزشکارای خود تشویق بکنن تا با ورزش بیشتر جوانان رو بیاورن. د دې سره سم د ټورنمنټ تابع کوونکي د یادې سیالیو له ترسره کولو موخه د لوبغاړو ورزشي وړتیاو لوړول او د والیبال لوبې لا وده ګڼي. هدف ما از این سپانسری از مسابقات تشویق جوان است به خاطر که ورزشکارای ما باید حمایت شود. از تمام تجارا ما میخواهیم که توجه خاصی به ورزشکارا داشته باشند. د ونې د چې وروستیو کلونو کې ورزش ته د ځوانانو لیوالتیا ډېره شوې او په دې برخه کې لوبغاړو ته لازمي اسانتیاوې هم برابرې شوې دي.